ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عن أنس قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم علي قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك متفق عليه دا حدیث مبارک دا راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره لس کاله په خدمت کې تیر کړي دي شنی مور په لاس ورکړي د هغه سره خادم واوسېدی او روایت چې دی متفق علیه دی د بخاري د مسلم د دواړو دی په دې حدیث کې کوم بیان کیږي د لمانځه برکات د هغه ډېر برکات لري هغه ډېر لوی فضیلت لري او هغه یو ډېر لوی شاندار عبادت دی لمونځ د دې بیان نو دا راوی وایي چې یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام لره رالی یو معمولي غلطي ځین سوې وه د ده اراده دا وه د دا سړي خپل ګمان دا وی چې زه وحد ته رسېدلی یم یعنې دا مطلب دی چې دونه جرم ما کړی دی پر ما به اوس حد جاري کیږي یا به لکه غلا کړي مثال لاس به پرې کیږي او که زنا کړي وي پر ده باندې به حد جاري کیږي خو هغه د ده لوی شان وي د صحابي شان وي د دې سړي شان و د ده یو ډېر لوی عظمت د مرتبې وي دی پر لوی مرتبه باندې فایزه و نو په دا وجه باندې د خیال دا وي اوس به پر ما حد جاري کیږي خو هغه حد نه و د حد اندازې ته نه و رسېدلی نو نبي علیه السلام نور سوال نظم وکړي او وایي چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته د وحي په ذریعه باندې معلومه سوې وه چې دا سړي دونه جرم نه دی کړی چې هغه غلا وي مثال چې لاس یې پرې سي یا هغه زناکاري کړې وي چې هغه باندې حد جاري سي هغه ته نه و رسېدلی معمولی خطا ځین سوې وه یو لمس کنار سوی وي کتل سوي وي رسېدل د لاس سوي وي نو لمونځ ودرېدی چې لمونځ ودرېدی دا سړي بیا هغه راغلی په لمانځه کې شامل سو لمونځ یې ادا کړي چې لمونځ ادا سو دا سړی بیا ولاړ شوی دوباره نو انس صاحب روایت راځي چې دی چې دا سړی بیا ولاړ سو بیا یې وویل یا رسول الله ما وحد ته رسېدل کړي دي ما څه جرم سوی دی فاقم فی کتاب الله د الله کتاب حکم پر ما باندې وچلوه د الله حکم پر ما باندې نافظه کړه ما باندې چې د الله د کتاب کومه فیصله یې هغه پر ما وکړه نبي علیه السلام دا ورته وویل ولې تا زموږ سره اوس لمونځ نه وکړئ الیس قد صلیت معنا تا موږ سره لمونځ نه وکړئ هغه ول ما لمونځ وکړئ ول الله پاک چې دی هغه ستا ګناه ستا ذنب ستا ګناه یا ستا حد یې معاف کړي هغه یې وبخښئ د دې مطلب دا و چې ډېره غټه ګناه نه وه معمولي خطا وه د لمانځه په برکات سره الله پاک دا ټوله ګناه یې ورمعاف کړي نو لمونځ دونه یو ډېر لوی شانداره عبادت دی د الله پاک سي یوه لمانځه څه تر بله پورې ګناه یې معاف کړي وبه قال حدثنا عن انس قال جاء رجل يسري رالی فقال يا رسول الله اني اصبت حدا ما حد رسېدل کړي دي فاقم علي پر ما باندې جاري قال ولم يسأله عربي وایي چې نبي اسلام پوښتنه د ده څه نه وکړه موږ د ده وحضرت الصلاة د لمانځه وخت رالی لمونځ ودرېدی فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره لمونځ وکړي فلما قضى نبی صلی الله علیه وسلم الصلاة چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم لمونځ وکړي
قام رجل دا سړی بیا ولاړ سوی بیا وویل فقال یا رسول الله انی اصبت حدا فاقم پر ما باندې قایم که نافذ که فی پر ما باندې کتاب الله د الله کتاب چې کومه فیصله دغه پر ما وچلوه د صحابي شان و عظمت و د هغو دونه د شریعت و هر حکم ته غاړه و موږ دا خو اوس د شریعت څوک ټالۍ وي زنځغلي نو ده پر ما باندې د الله کتاب وچلوه قال نبی حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل الیس قد صلیت معنا ولې تا اوس موږ سره لمونځ نه وکړئ قال نعم وما لمونځ وکړئ قال نبی اسلام ورته وویل فإن الله قد غفر لك ذنبك او حدك یا ستا ګناه یا شک راوي دی یا ستا ذنب الله معاف کړي الله در وبخښي وبه قال حدثنا عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کی وی نبی پاک صلی الله علیه وسلم سما پښتنه وکمال یا د الله نبی کم اعمال به ډیر احبابي کم اعمالو کې کم عمل ډیر محبوب ترین دی ډیر پسندیده دی ډیر خوش دی و الله تعالی ته د دې عمل څخه بیا د عمل کې ډیر کوشش کوم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای پیغمبر اسلام اول وارات ویل لمنځ په خپل وخت کې لمنځ کول په خپل وخت کې کول په خپل آداب سره کول او په امامت سره کول دا ډېر لوی برکات دي بیا ما پوښتنه زموږ عبد الله بن مسعود وایي ما ویل بیا څه ای بیا بل ورپسې بیا کوم عمل دی نبی علیه السلام راته وویل د مور د پلار سره احسان کول د مور و پلار خدمت کول د هغو د رای خیال ساتل او د مور د پلار رایګري کول د مور د پلار لاس نیول هغو ته یو تحفه ورکول یو ښه خبره کول یو خدمت کول د هغو سره یو مجلس کول دغه د مور د پلار سره نیکي دا ډېر لوی ثواب دی د فرض لمانځه بعد بیا عبدالله بن مسعود وایي ما ویل دریم کوم دی یا رسول الله ثم ایون بل دریم پسې راوښیه هغه راته ویل جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد دی په خپله وایي عبدالله بن مسعود دا صحابي وایي دغه درې خبرې راوښولې لو استزدته لزادني خو ما زیاتوب نه وکړي که چیرې د ما زیاتوب کړی وای چې بله مې ښوولې وای بله به یې راښوولې وای بله مې ښوولې وای بله مې پوښتنې وای نورې به یې هم راته ویلې وای خو هغه ما نورې پوښتنې نه وکړې دا درې مې وکړې وعن ابن مسعود قال سألت ما پوښتنه وکړه النبي صلى الله عليه وسلم سمال أي الأعمال كم په اعمالو کې احب محبوب ترین دی الى الله ورب العالمین ته کوم یو ډیر خوښ دی قال الصلاة لوقتها لمنځ په خپل وخت کې لمنځ په خپل وخت کې په خپل آدابو کې په خپل شرایط سره د خپل ارکانو سره او اصل مشروعیت په جماعت باندې راغلی دی په جماعت باندې الصلاة لوقتها په خپل وخت کې قلت بیا ما دوم نمبر کې تمال ثم ایون بیا کوم یو محبوب عمل دی و الله تعالی ته خوښ قال بر الوالدین د مور پلار سره نیکي کول د هغو خدمات کول د هغو خیال ساتل د هغو ته اذیت نه رسول بلکې د هر مسلمان د مور د پلار ډیر حقدار دی دویم دا دی قلت عبد الله بن مسعود ثم ما ورت الأين بیا دریم کوم عمل و الله تعالی ته ډیر محبوب دی قال الجهاد فی سبیل الله دا الله په لار کې چې د جهاد ضرورت وي د هغه وخت وي د هغه سره خدمات کول دا ډیر لوی ثواب لري قال حدثني بهن دا درې خبرې راوښورولې وای لو استزدته لزادني کما چیرې نور زیاتوب کړی وای عبد الله بن مسعود وای کما نور زیاتوب کړی وای لزادني ماته به نورم زیاتوب را شوولی وای اوس دلته سوال دا دی چې اول محبوب ترین په اعمالو کې الله تعالی ته دلته لمن زیات شوی دی او بیا دویم نمبر کې د مور د پلار سره نیکي دا یاد شوې ده دریم جهاد فی سبیل الله یاد شوی دی
بل ځای په حدیث کې بیا راغلی دی چې اول کم یو بهترین دی احب د اعمالو سره هغه راغلی دی چې جهاد فی سبیل الله اول هغه یاد سوی دی بیا دویم یاد سوی دی چې هغه لمونځ صلات لوقتها په بل روایت کې بیا دا راغلی دی پوښتنه سوې ده چې نبی علیه السلام څخه کوم یو محبوب ترین اعمالو کې دی هغه الله تعالی ته نبی علیه السلام ویل چې اطعام الطعام طعام ورکول ډوډۍ ورکول و مساکینو ته مسکینان مړول دا ډېر افضله شی دی او بل ځای کې بیا روایت راغلی دی چې مثال کم محبوب ترین اعمالو کې څه دی نو نبی علیه السلام پوښتنه سوې ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل دي چې هغه بهترین عمل دی و الله تعالی ته چې خلک بیده وي او یو څوک و الله ته پر لمانځي یا پر سجدې دا و الله تعالی ته ډېر محبوب دی اوس د دې تطبیق دا دی چې دا د انسانانو د مزاج مطابق نبی علیه السلام ورته ویل دي چې د چا کې کم شي مثال کمزوري وي د سخاوت به نه و بیا به نبی علیه السلام هغه ته دا وویل چې مسکینان مړول دا ډېر لوی ثواب لري تر لمانځه و تر بل عمل دا ډېر لوی ثواب لري چې په چا کې مثال کمزوري وي د لمانځه نو هغه ته ویلي چې احب محبوب ترین د عباداتو څخه د اعمالو الله تعالی ته هغه لمونځ دی بیا لمونځ ورښولی او چې چا کې مثال د تهجدو د دې لمانځه د شپې د کمی وي نو الله تعالی دا محبوب عمل دی نبی علیه السلام دا ورښولی دی چې هغه احب د اعمالو صدا دی چې هغه څوک د شپې په لمانځه باندې ولاړ وي او خلک بیده وي دا دی بل روایت کې دا راغلی دی چې کم یو محبوب ترین د اعمالو څه دی نبی علیه السلام ورته ویل دي چې څوک د چا د لاسه څه د خولې څه پر امنې خلک نه زیروي دا بیا اوس مثال دغه د مزاج مطابق ورته ویل سوي دي هغه په دا وجه باندې چې یو انسان کې مثال زهیرېدل وي د لاس یا د خولې نو نبی علیه السلام هغه ته دا ښوولي دي چې هغه سړی محبوب دی و الله تعالی ته چې من سلم المسلمون من لسانه و یده چې خلک یې د خولې څه د زبانه څه د هغه پر امن محفوظ وي چې زهیروي څوک نه دا ډېر محبوب ترین اعمال دی نو دا د انسانانو د هر چا د مزاج مطابق نبی علیه السلام ورته ویل دي او یا دا د حالاتو مطابق ورته ویل دي د هغه حالاتو چې کم وخت کې د جهاد ضرورت وي په هغه ځای کې هغه افضله دی کم وخت کې چې د لمانځه وخت راسي نو لمونځ افضله دی کم وخت کې چې مسکینان ډېر وي یا خلک وږي وي په هغه ځای کې بیا تر لمانځو دا افضله دی چې څوک یو څوک موړ کړي یو وږی یو مسکین موړ کړي بیا دا افضله دی وبه قال حدثنا عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة په دې روایت کې بیا د صلات بیان دی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې لمونځ یو دی عبادت دی چې د لمونځ د بامه د ایمان او د کفر په مابین کې یو دیوال دی دا دیوال که چا ونړاوی خدا ناخسته دی خو نه څوک لمونځ نه کوي نو کافر خو لو ګناه یې وکړه په ګناه کبیره مبتلا دی چې لمونځګزاره نه وي څوک بې لمانځه وي خو دی دا د ایمان و د کفر مابین کې دا یو دیوال چې ولاړ دی دا د لمانځه په وجه ولاړ دی چې لمونځ یې پرېښوی هغه دیوال یې ونړاوی دا عنقریبه ده چې دا بیا په کفر ورګډېږي که یو سړی دا رقم بیا لمانځه سي نو دا لمونځ چې دی وایي په مابین کې د ایمان و د کفر دا یو دیوال دی که دا لمونځګزاره نه و یو څوک بیا لمانځه سو نو دغه دیوال یې ونړاوی دغه دیوال چې ونړاوی اوس کافر سوی خو نه دی خو بیا لمانځه دی موږ بیا لمانځه ورته وایي په ګناه کبیره سره خو سړی نه کافر کېږي خو خبره دا ده چې بیا یو وخت اخر په کفر پسې ګډېږي نو د لمانځه دونه برکات دي وبه قال حدثنا عن عبادة بن صامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ابترزهن الله تعالى دی روایت کی عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی پیغمبر علیہ السلام و فرمایل چې پنځل منځونه الله پر موږ ته فرض کړي دي دا وتر تابع دي کني هغه خو شپږم لمونځ دی
دا الله تعالی پنځه لمونځونه پر موږ ته فرض کړي دي. که چا ډېر په احسنه طریقه باندې اودس وکړي، ښه اودس یې وکړي، ښه لمونځ یې وکړي په خپل وخت کې، او ښې رکوع یې وکړي، ښه سجدې یې وکړي، په خشوع په خضوع باندې، د زړه په عاجزي باندې، د بدن په ښه اطمینان باندې پر الله باندې عهد دی. دا الله وعده کړې ده چې الله وایي زه مغفرت ورته کوم. الله وایي رب العالمین وایي چې ما د دې سړي سره پر ما باندې وعده دی، د ده یو پیمان دی، دا زما دغه دی وعده ده د سره چې زه مغفرت کوم، بخښم یې. اوس د نورو ګناو څه، د نورو قتلو، د غلاو، د ډاکو، د نارواو، د زنا، د نور څه ځان وګوري نو نور اعمال یې هم څه وي، لمونځ یې هم څه وکړي. الله وایي زما یو عهد دی دا ان یغفر له چې زه مغفرت ورته کوم. او که چا د پنځه لمونځو اهتمام نه وساتئ، نه یا یې وساتئ خو دی چې برای نام اودس دی، برای نام لمونځ دی، گی کلی گی ناکړی، گی په خپل وخت کې، گی بې وخته، گی په دی رکوع باندې، په دی سجده باندې، په میدان وي لکه هغه چرګ چې دانې ټولوي، حدیث کې هم دغه راځي، وایي دی سجدې مه کوئ لکه مثال مرغۍ چې دانې ټولوي، مه کوئ. نو په دی اطمینان باندې نه یا هغه سره نه کوي، نو الله تعالی وایي پر ما باندې د دې سړي عهد نسته. بیا هم دا د الله یو ډېر لوی احسان و فضل و کرم دی. وایي که مې خوښه سو وبخښم وسم، او که مې چیرې نه سوه خوښه، الله وایي وده ته به عذاب ورکړم. نو په ګناه کبیره باندې چې لمونځ پرېږدي انسان کافر کېږي، خو نه مګر د الله عهد نسته، د الله په مشیت کې دی، که یې وبخښئ که یې نه وبخښئ. وعن عباده بن صامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات پنځه لمونځونه ابترزهن الله تعالی الله پاک فرض کړي دي. فمن احسن وضوءهن که چا ښه اودس وکړي، وصلاهن او لمونځ یې وکړي لوقتهن د خپل وخت، واتم رکوعهن رکوع یې پوره کړي، وخشوعهن په خپل خشوع په خضوع باندې، کان له علی الله پر الله تعالی باندې عهد پیمان دی. الله تعالی دا وعده کړې ده ان یغفر له زه مغفرت ورته کوم، زه بخښم. ومن لم يفعل که دا کار نه وکړي، په دا ښه رکوع په سجدو په لمونځ په خپل وخت کې نه وکړي، فلیس له علی الله احد، بیا هم د الله یو فضل و کرم دی. ګوره دا سره لمونځ یې نه دی کړی، ان شاء غفر له، که د الله مشیت وي، د الله خوښه سوه، د الله رحم پر رالی، الله به مغفرت وکړي. و ان شاء عذبه، الله تعالی به بیا وایي زه به عذاب ورکړم. رواه امام احمد و ابو داود او دغه رقم مالک و نسائی ویلي. وبه قال حدثنا عن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. دا پنج بنا باندې صحابي روایت کې ابي امامه چې نبی علیہ السلام مشتول سپتای پر دا باندې دوام کوي، پر دې باندې همیشه توب کوي، دا په ښه طریقه باندې ادا کوي، الله تعالی به تی و خپل جنت ته داخل کی. وعن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم، تی کوي پنځه وخت خپل منځ کوي، وصوموا شهركم او روژې نسی خپل میاشت چې هغه خپل میاشت مراله، وادوا زکات اموالکم او ادا کوي زکات خپل مالو ورکوي، واطیعوا اطاعت کوي اذا امرکم د خپل امراو د خپل امیرانو باچهانو پرتی باندې امرادي د دې اطاعت کوي. اوس دا علما وایي چې د دې امراو سمرا د هغه امیران دي، هغه سربرایان دي چې هغه د پر شریعت باندې برابر وي، هغه ستۍ پر نیکۍ باندې امر کوي. او ځینې علما د اوس وخت وایي چې د امراو کوم څه مراد هغه د وخت علما دي، ستۍ د وخت د علماو په کول باندې د هغو په کردار باندې تی پر هغو پر تګ باندې تګ کوي، تی د هغو پر پله باندې قدم ږدي، تی د هغو په کول باندې کوي.
د وخت علما مفتیان تی هغه پر چپه لار نه امر کوي. نو نبی اسلام څنګه ورته وویل صلو خمسکم 5 وخت لمونځ ادا کوئ، وصوموا شهرکم 2 نمبر کې دا دی استئ خپله میاشت د روژې راله هغه نسئ، وادو زکات اموالکم ادا کوئ زکات اموالکم زکات خپلو مالو ورکوئ. دا 3 واطیعوا اذا امرکم اطاعت کوئ ستی امر سی د خپل عمراو اولو الامر د خواسه یا د علماو د خواسه د هغو بیا مسائل چې تی ته ووایي د هغو اطاعت کوئ. تدخلوا جنت ربکم تی به داخل سی و جنت ته د خپل رب العالمین به تی هغه جنت ته داخل کی. وبه قال حدثنا عمرو بن شعيب. په دې اوس را روان روایت کې بیا یو 3 حکم بیانیږي. هغه دا دی چې نبی اسلام وایي چې ستی اولادونه کشنیان بچان سی د 9 کالو سو د 9 کالو سو ته امر کوي خالی لمنځ ورښایاست په لمانځه چې د 9 کالو سی مثال کوي یاستې بچانو لمنځ گئی کړی گئی ناکړی ثواب یې د مور د پلار وي. خالص دی د لمانځه سره عادت سیمازي معمولي دی قدم کې واخلي. د 9 کالو سی اس ورته وایاست په خوله ورته وایاست لمونځ کوي او هر وخت سی 19 کال ته ورسېدل بیا 2 حکم دي چې نیکي لږ لږ یې پر وهل راغلي. د 19 کالو سی نیکي وهل ترپل سته او بل چې د 19 کالو سی کشنیان په ځایو کې زله جلا کوي ولکوان وي نجونې وي نور وي په ګډ ځای کې مه بېدوئ. د 19 کال ته چې ورسېدل دا حکم راغلی دی. د 9 کالو څخه خالي دی ورته وایاست گئی کړی گئی نه کړی دا ورته وایاست او چې د 19 کالو چې بیا وهل راغلی دي او بل 19 کال ته چې ورسېږي په ځایو کې زله جلا کوئ په ګډ ځایو کې د ولکانو نجونې وشیان مه سره بېدوئ دا رقم بیا دې سره جلا کېږي ځایونه ور جلا کوئ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا امر کوي اولادکم بالصلاة اولادونه په لمانځه امر کوي وهم ابناء 7 سنین چې د 9 کالو سی امر کوي استې ورته وایاست بچی لمونځ کوه لمونځ کوه پورته او واضربوهم وهي استې علیها په لمانځه وهم ابناء 10 سنین چې 10 کاله ته ورسېږي او بل دا دی چې 10 کالو ته ورسېدل هغه نو قریب و بلوغ ته قریب کېږي غټ سو غټان سو. وفرقوا بینهم فی المضاجع په ځایو کې زله جلا کوي په یوه ځای کې مه بېدوئ چې 10 کال ته ورسېدل. رواه ابو داود وکذا رواه فی شرح السنة عنه وفي المصابيح عن سمرة بن معبد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.